السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ بیاست. د نن ورځې موضوع مو د ولې نوې ناویانې ورځنی راپور میړه یا پلرګنۍ ته وایي. دا مشکل دی چې اکثره پښتانه هم لري او عموما افغانان یې لري او په هند کې هم دا مسایل مثلا په ځینو هیوادو کې اسیایي کې موږ دا مشکل لرو چې کله ناوې راواده کوو موږ خو نو ټوله په یوه ټولنه کې ژوند کوو او بیا موږ په یوه کور کې مثلا خسرګنۍ یي، خواښ یي، خسر یي، لیوار یي، اندرور یي، یعنې مکمله کورنۍ ټوله په یوه ماحول کې ژوند کوو، په یوه کور کې ژوند کوو. نو اکثره سوالونه زما څه دا کېږي او اکثره مشکلات څه د کورنیانو دا وینم چې ما ته مراجعه کوي. دوی وایي دا ناوې بس د ورځې حال میړه ته وایي یا پلرګنۍ ته زنګ وایي، مور ته وایي یا ورور ته وایي یا چا ته وایي یا چا ته وایي. دا مسایل بیخي ډېر دي او ما ته یې ډېر ویل سوي دي او بعضې کورنیانو باندې مو کار کړی دی. نو ما غوښتل نن دا اړوند یو څو خبرې وکړم تر څو دغه مشکل ته تاسو متوجه سي او ناوې درک کړئ او د حل لار بیا هم یو بل ته ووایو. مخکې له دې چې پر ناوې باندې بحث وکړو غواړم پر انسانانو باندې بحث وکړو چې هر انسان یوه بېله ژبه لري. لکه څه رقم چې زموږ چهرې د انسانانو د فرق سره لري نه، دغه رقم زموږ د مینې کولو ژبه هم فرق لري. زموږ لهجه مثلا زه په کوم طرز خبرې کوم، د هر انسان د خبرو طرز فرق لري. نو دغه رقم د انسانانو مینه هم فرق لري، روابط یې هم فرق لري، څه رقم روابط ساتي. او د انسانانو مثلا که چیرې موږ رواني تکلیف پیدا کړو، هغه انسانان هر انسان ځان ته جلا رواني ناجوړي لري. لکه څه رقم چې چهرې فرق لري، رواني ناروغۍ هم داسې فرق لري. صحیح دی مثلا تشخیص کېږي چې دی دغه ناجوړي لري، پنکۍ دا د ناجوړي لري، دا څو نفره دغه ناجوړي لري، خو ناجوړي به هماغه یي، خو علایم به تغییرات پکښې دي. نو هر انسان بېله ژبه لري. موږ باید هر انسان ژبه وپېژنو، درک یې کړو او کوشش وکړو چې کنار ورسره راسو، مطلب یو ځای ورسره روان سو د انسان د ژبې سره. ناوې درک کړئ او ویې پېژنئ. ناوې چې اول سره راواده سي مخکې له دې چې دښمني ورسره شروع کړو، موږ خو مشران یو نه، عموما ناوې چې راوادېږي کشره یي. نو دا ناویانې هره یوه ځان ته جلا ژبه لري. دا په جلا کورنۍ کې لوی سوي، تاسو په جلا کورنۍ کې لوی سوي یاست. هغه یو رقم تربیه سوي، تاسو بل رقم تربیه سوي یاست. هغه یو رقم مینه یې لیدلي، تاسو بل رقم مینه لیدلي. نو دا هغه څه دي چې ناوې کله راواده سي تاسو کوشش وکړئ چې ناوې درک کړئ چې ناوې دا کار د ناپوهۍ څه کوي، د نه بلوغیت څه کوي، د مزدورتوب څه کوي، د کوم لحاظ څه کوي. که هر یو په دا کې دا ټوله د حل لار لري، باید اول ناوې درک کړئ او بیا یو روانشناس ته مراجعه وکړئ. که روانشناس نه هم دا ویډیو وګورئ تر څو وکولی سي تاسو یو ښه جواب لاسته راوړئ. راځو پر دا به بحث وکړو چې افغانه نجلۍ څنګه لویه کېږي. موږ افغانان پښتانه ماشاءالله دې ورسره یي، لور لویه سي په دا کور کې ښه. نه مور په غېږ کې نیسي مچ ورکوي، نه پلار نیسي په غېږ کې مچ ورکوي، ورور خو بیخي کار نه ورسره لري. زه خپله په یو پښتني ټولنه کې لوی سوی یم. زما پلار کوچنۍ لور زه وم، خو زما هېڅ وخت نه په یادېږي چې زما پلار دې زه په غېږ کې نیولی یم یا دې زه مچ کړی یم. هغه خپل د پلارتوب مسؤلیتونه مثلا ادا کول، ښه غذا، ښه کالي، مکتب، درس، دا یې کول. لیکن هغه عاطفي مینه چې مثلا لکه څه رقم چې په نورو هیوادو کې و ماشومانو ته ورکول کېږي، موږ ته نه راکول کېدل. زه نجلۍ وم، هغه یې زما وروڼو په غېږ کې نه نیول، زه یې چیرې نیولم. دا رقم حالاتو کې ډېر کوچنیان داسې لویېږي، ډېرې کورنیانې داسې دي چې دغه رقم
لویږي. بعضې بیا داسې لویږي چې مور و پلار یې دواړه مینه ورکوي، کوچنیان په غېږ کې نیسي، وایي قربان دي، سم ښه خبرې ورته کوي. خو د بعضې فامیلو د پلار او د مور دا خبرې نه یي زده، ځکه چې هغو ته خپله مینه نه یې ورکوي، نو هغه به تا ته څنګه مینه درکړي. نو دا هره افغانه نجلۍ د یو لړ مشکلاتو سره لویږي. مثلا بعضې د پلار سره مینه نه ویني، بعضې د ورور سره مینه نه ویني، حتی بعضې په خشونت کې لویږي. هغه چې مینه نه ویني، مثلا فزیکي مینه نه ویني، هغه روحن حس کوي. روحن مثلا کېدای شي فامیل مینه ورکوي، بعض کورنیان یې نه ورکوي. خو ډېرې مسایلو سره چې موږ مخ کېږو، په کورنۍ کې یو ډول خشونت موجود دی. د افغان کورنۍ کې د ناپوهۍ علت دی، دوی تعلیم نه لري، تحصیل خو هلته پرېږده، تعلیم نه لري. نو دوی حتی په دې نه پوهېږي چې ساینس د نګاه څخه زه څنګه د اولادو سره رویه وکړم، یا مثلا د اسلام د نګاه څخه هغوی حتی نشي کولی خپله کلمه چې وایي یا خپله د کلمې په معنا نه پوهېږي. نو په اسلام کې به دوی نور څه زده کړي، یا به نور څه شیان دوی لري چې دوی عملي کوي، علم نه لري. نو په دې خاطر زموږ نجونې ډېر په مشکلاتو کې لویږي. مور یې ورته وایي وایي کارونه زده کړه د بل د کور یې، د کوچنۍ چې پیدا سي تر څو چې ودېږي د بل د کور دا خبرې ورته کېږي، دا کار مه کوه رنګ دې بدېږي، هغه کار مه کوه رنګ دې بدېږي. په دا مسایلو کې موږ نجونې رالوی سو. نو کله چې موږ واده سو، ناوې چې واده سي، دا دوه مسایلو سره مخ کېږي. بعضې ناویانې د کورنۍ سره وابسته وي، د کورنۍ سره وابسته څخه مې مطلب دا دی یو ډول تړلي، یو رقم احساسي سره ګنډل سوي د خپل کورنۍ سره. دا نجلۍ چې واده سي په خسرګنۍ کې، بیا خسرګنۍ بیا بل ماډل تعریف لري. هغه وایي ورور چې واده سول ډېر ناز مور کو، بیا د آله وظیفې ورور چې د خېږي. نو په دې خاطر د بیلې څخه خسرګنۍ نشي کولی چې ناوې ته ناز ورکړي. او ناوې چې کله بعضې مسایل ویني، عموما د خسرګنۍ کور او د پلرګنۍ کور فرق لري. موږ په یوه شپه کې واده تیر سي راسو یو بل کور ته، ډېر مسؤلیتونه زموږ د غاړې سي د نجونو. نو دا نجلۍ ته ډېر مسؤلیتونه ګوري، خیال به د نورو خلکو ساتي، عزت به یې کوي، احترام به یې کوي، نوي شیان یې د غاړې سي. دلته د دې کورنۍ یادېږي، دا کورنۍ ته ضرورت لري مور ته. او زموږ پښتني بیا دا رقم رواجونه دي، هغه ناوې بیا د پلار کار هم ژر ژر نه پرېږدي، وایي بیا یې زړه پر دا کور نه کښېني، وایي دا چارې د پلار کار یې زړه پر کور نه کښېني، نو دا باید د پلار کره کښېني. او که هغه په تلیفون کې یو خبره یو مور دوی ته وکړي، دوی دا خبره دستي بده ګڼي خسرګنۍ پر ځان باندې، وایي دا خبره جدا نه کوي، د پلرګنۍ ته جهال نه وایي زموږ د کور. صحیح دی، بعضې مسایل په کور کې راځي، مثلا یو راز یو مشکل د کور چې هغه باید بل څوک په خبر نسي، هغه مسایل باید ناویانې هم دا درک کړي چې خپل د کور رازونه یا مخفي شیان چې هغه په هغه کورنۍ پرې اړه لري دوی یو نورو ته ونه وایي. خو دوی باید د دې هڅه وکړي چې د خسرګنۍ او پلرګنۍ چې د ناوې رواني انډول وساتي، یو ډول سیده یې روانه کړي، د کورنۍ سره ډېر روابط نه ورکته کوي. او خسرګنۍ چې هم کوشش وکړي چې یو څه ناز نجلۍ ته ورکړي، تر څو دا ناوې دلته ځان داسې احساس کړي چې زه په دا کور کې هم نازول کېږم، هم مسؤلیت لرم، یعنې مسؤلیت لرم، په دا نوې کور ته مسؤلیتونه لرم او صلاحیتونه هم لرم. لږ صلاحیتونه هم نجلۍ ته ورکوي. اوس نجلۍ راواده سي، د مور کور ته یې نه پرېږدي، وایي لس رقمه اجازې به اخلي، بیا به ځې د مېړه څه به جلا اجازه اخلي، د پلار څه به جلا اجازه اخلي، د خوښ څه به جلا اجازه اخلي، د لیوره څخه. خو بالاخره یو کتاب یې چې دا د کوره وځي، دا رقم یو څه تاسو ناز ورکوي، یو څه یې پرېږدي چې خپل پر طبیعت ولاړه سي د پلرګنۍ کره. دا بیا ناوې احساس کوي چې دا کور زما دی،
دلته چې ناوې خو سرګرنۍ کار راواده سوی د پلرګرنۍ کار یې ډېره مه پرېږده بیا د حاله اوسې او وایي دغه وکړئ ډېر مخ هم ورکوئ دا پر اوږو درخېږي هغه د نجلۍ احساس د پردیوالي کوي کله چې د احساس د پردیوالي کوي دلته دا وابسته ده د خپل کورنۍ سره نو کوشش کوي دغه مسایل چې پر دې بد لګېږي یا بد احساس کوي یا خپل کورنۍ ته ووایي او تر څو یو رواني سکون دا ځان ته راولي یعنې باور وکړه زموږ د نجونو دغه هم نه دی زده چې کله دوی حالت خراب وي دوی خپل ځان په غېږ کې ونیسي مثلا نفس یې تنګ سو کولی شي خپل ځان ټینګ په غېږ کې ونیسي چې زه خپل ځان په غېږ کې نیسم او زه خپل ځان ته مینه ورکوم خو زموږ نجونو دا نه دی زده زموږ د نجونو نه دی زده چې خپل ځان ته څنګه مینه ورکړي خپل ځان ته څنګه توجه وکړي نو دوی دا چې د کورنۍ سره خو دوی وابسته دي په د کورنۍ کې کوچنۍ لوسي وي نو مور ته زنګ وروي یا خور ته زنګ وروي خپل د زړه خبره ورته کوي یا هغه څه ورته کوي چې د دې پر دماغ بد تاثیر کړي هغه سرګرنۍ چې واوري کور کې مسایل جوړ سي جنګونه جوړ سي او دا موضوعات وار په وار غټ سي نو مخکې له دې چې پرېږدو چې دا موضوعات غټ سي دا ورور ته هم مینه ورکوي هم مسؤلیت ورکوي هم صلاحیت ورکوي نو دا درې شیان چې دا ولري په کور کې بیا دا دوی هغه کور ته نه بیایي ځکه چې بیا یې زړه پر کور کښېني وایي ګوره زه په دا کور کې صلاحیت لرم زه چې د مور کره ځم کولی شم چې ولاړه شم زه چې دیګ پخوم خپل په خوښه کولی شم پوخ یې کړم زه مثلا پر دا ټایم جارو کوم زموږ خلک لکه رسمیات وایي فکس پر 8 بجې به ګرده کور جاروي صاف به ولاړي او 9 بجو ته به ستا د ګرده کار خلاص دا رقم قوانین چې نه او نجلۍ هم صلاحیت ولري هم مسؤلیت ولري هم مینه ولري نو هغه یې زړه خپله کښېني بیا چاته حال نه وایي بله موضوع ده د مېړه ته د ورځني مسایل ویل زموږ نجونې په نه مینه کې لویېږي اکثره نجونې په نه مینه کې لویېږي نو کرار کار دوی چې مېړه وویني یا مېړه بعضې وخت یې په غېږ کې نیسي یا مثلا نږدې روابط ورسره لري دوی ته د مېړه ته بالا مېړه هم د دوی مور سي هم یې پلار سي هم یې انډیوال سي هم یې ښه دوست سي بس نو هر څه یې سي نو دا مېړه ته هغه آل وایي یا مېړه خو راولاړ سي و معنیه ته وایي شیطانتونه مه راته کوه د کور شیطانه یې چې راوت سوی بل کار نه لري ماته شیطانتونه کوي نو قرار ده د ناوې زړه ور مات کړي نو زما مشوره و زمانو ته یا نارینو ته دا ده کله چې ستاسو مېرمن تاسو ته ورځني حالات وایي د دې معنا دا نه ده چې هغه تاسو ته مثلا اتمن شیطانت کوي یا مثلا هغه تا ته د مور یو خبره وکړي یا ستا د خور یو خبره وکړي ته راولاړ سې بلا لکه هغه ایوان د باندې وځې جنګ جوړوي جنګ نه جوړوه نورماله واوسېږه خبرو ته یې غوږ ونیسه کوشش وکړه چې په کور کې د یو ځوان په صفت کورنۍ په دې پوه کړي چې دا ښځه دلته راوت سوې ده دا باید مسؤلیت صلاحیت او مینه ولري چې دا کور خپل احساس کړي نو چې مېړه بعضې مېړونه چې بیا نجلۍ ته غوږ نیسي د دې پر ځای چې مینه ورکړي د نجلۍ دفاع وکړي د نجلۍ مشکل ور حل کړي په کور کې لا مشکل ورته جوړ کړي بس ور ووځي په کور کې جنگ سي حملې سي بد آل سي هغه د سرګرنۍ ته د نجلۍ څه بد راسي شیطانت یې ورته وکړي در حال چې ځوانان باید فکر ولري چې دا خبره ماته وسول دا د کومې خوا سره حالت څنګه و کوم مسایل و څنګه باید د مشکل واورم څنګه یې حل کړم دا هغه مسایل دي چې یو ځوان باید په پوه سي او کورنیانو ته دستي ورنسي ورعمله کړي خپل کورنیان په دې پوه کړئ چې د دې لپاره چې دا نجلۍ ستاسو پر کور کښېني او ستاسو د کور خپل احساس کړي باور وکړئ که تاسو یوې نجلۍ ته صلاحیت ورکړئ د کور د کارو د اشپزۍ د صفایي د ټول کارو او مسؤلیت ورکړئ صلاحیت دواړه ورکړئ صلاحیت څه مطلب دا دی چې مثلا نجلۍ صافه کوي پرېږده خپل په زړه یې صافه وکړي ته مه ودرېږه چې ولاړه ساله دا صافه که ستا یې په څه نه خو ستا کور ته راواده سول پرېږده چې هغه خپل هغه ټایم منیجمنټ د خپل وخت خپله تنظیم کړي چې زه پر دومره بجې مثلا جارو کوم یا مثلا زه په هفته کې دومره وارې جارو کوم دومره وارې صافه کوم دومره وارې کور منظم کوم هره ښځه ځان ته یو سلیقه لري که وخت ورکولی سي مثلا خواشي یو قانون په کور کې ایښي وایي پر 6 بجو ته به ګرده کور جاروي صافه به دا قانون تا ځان ته ایښي ته وایي هغه چاته مه ایږده پرېږدئ چې هر انسان چې کوم ژبه لري کوم ښکلا لري کوم چهره لري هغه دغه رقم سلیقه هم لري
پرېږدي چې خپله سلیقه په کار واچي، یعنې د مسؤلیت، صلاحیت او مینه درې سره ورکوي خپل ناوې ته. بیا تاسو کولی شئ چې به تاسې خوشحاله یاست، به ژور خوشحاله یي، به زوی خوشحاله یي، به پلار خوشحاله یي، به مور خوشحاله یي، به هغه خیشان در څه خوشحاله یي. داسې نه چې نجلۍ را واده کړي پر 5مه میاشت نجلۍ لیونۍ کړي، هغه بالا روان نیسي، زر مشکلات راسي. دا هغه مسایل دي چې باید جدي پاملرنه هم ځوانان ورته وکړي او هم یې نجونې وکړي او هم یې پلار و مور وکړي تر څو پوه شي. نو بعضې وخت نجلۍ را واده کېږي، سرګنۍ ښیي یو څه صلاحیت هم ورکوي، مسؤلیت هم ورکوي، مینه هم ورکوي، خو دا نجلۍ بیا هم یاغي. داسې نجونو ته بیا وخت ورکوي. مثلا داسې مه کوئ چې تاسو اوس د دې څه تمه لرئ چې په یوه میاشت کې دا سمه سي، یا په 2 کې یا په 3 کې وخت ورکړه. د هغه نجلۍ 2 کاله بعد ولا سمه نجلۍ سي. مثلا که هغه ډېره لجبازه وي، هغه ډېره جنګړه وي، هغه جواب وي، هر رقم وي، دا د هغې په تربیې پورې اړه لري او د هغې په ماحول پورې اړه لري چې دا لوستی ده. پرېږده یو څو ورځې لجبازي وکړي، یو څو ورځې جوابونه ووایي. هغه یو تاسو یې ورسره ونه وایاست، مثلا دا کسان چې په دا کور کې یاست چې دا یوه نفره ده راغلې ده په دفاعي حالت کې بعضې وخت ناویاني. نو که تاسو بده رویه ورسره ونه کوئ، که تاسو د دې د جوابو جواب ورنه کوئ، که تاسو د خبره غټه نه کوئ، دا نجلۍ اخر ځان ته ګوري نه. موږ پښتانه وایي په ګریوان کې ګوري، چې په ګریوان کې ګوري چې ولا دا خلک زما سره بد نه کوي، نو زه ولې داسې کوم؟ دا نجلۍ خپله اصلاح کېږي. او که تاسو خبرې څه خبره جوړه کوئ، نو خبره به لا غټه ده، ستاسو د کورنۍ بمرانې بد دي. موږ په پښتنو کې دا ډېر بد دی چې د چا ژور ځي پلرګنۍ کره، بیا شکایتونه یي، بیا مسایل یي، بیا جلسي، بیا جرګي، بیا طلاقونه یي، بیا بیرته پخلا کېدی، بیا د کوچنیانو ژوند خرابېږي. نو په دغه کې د حوصلې څخه باید مشران کار واخلي. او یو شی بعضې انسانان نابالغه یي، صحیح دی سن بیا لوړ یي لیکن ذهنا یې بالغ نه یي، دماغ یې نه یي بالغ سوي. د دې لپاره چې دماغ بالغ سي او ځوان بالغ سي، تاسو باید د هغه د بلوغ اړوند کوشش ورسره وکړئ چې هغه بالغ سي، دا وویني چې دا کور ته راغلی یم، زما مسؤلیت چې شته، صلاحیت مې چې شته، مینه مې چې شته، کوم حد و مرزونه لرم، نو هغه خپل حدود خپل ځان به وپېژني. او که دا رقم نه کوو او یو دم جنګونه په کور کې جوړوو، دا نو هغه مسایل دي چې بیا یې د حل لار ډېره سخته ده. او زموږ خپل د کورنۍ رنګ په دې دی چې یو نجلۍ زموږ څخه خوابدي کېږي. نو زما غوښتنه دا ده چې دا ویډیو په دقیق توګه واورئ او عملي یې کړئ، سرسرکي یې مه اورئ. که ځوانانو ورونو اورېدلي یا خویندو اورېدلي، تاسو خپل به مندو واوروئ او دا مسایل ورته ووایاست چې دا مسایل داسې حلیږي، په زور باندې نه حلیږي. زموږ اکثره پښتانه دغسې جدي یي، دغسې د کور قوانین جدي نیولي. ته به وایې د قرآن لیکه ده، د قرآن لیکه نه ده، فرض نه دی، نه فرض عین دی. کوشش وکړئ په ارامۍ سره د کور مشکلات حل کړئ، نه دا چې عجله وکړئ. په عجله باندې یو انسان نه سمیږي او په زور باندې هم نه سمیږي. مینه، صلاحیت او مسؤلیت ورکړئ، هغه انسان خپله سمیږي. نو تر دا ځای چې ویډیو واورېدل مننه کوم. او دا چې یو انسان څنګه بالغ کېږي، دا اړوند به زه یوه ویډیو ډکه کړم او تاسو بیا واورئ چې یو ځوان چې ذهن یې نابالغ وي څنګه یې بالغ کړو. ډېره مننه.